د بلخ ملي تلویزیون درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ. د دې ساعت خبرونو ته مو زه سید عمر احمدي هرکلی کوم. د امنیتي وضعیت ښه والي په موخه په بلخ کې د اسلامي امارت مسؤلانو کور په کور تلاشي پیل کړي. په دې پروسه کې د سیمې کلانتران او ښځینه پولیس هم شامل دي. د بلخ ولایت اطلاعات فرهنګ رئیس په خبره د خلکو امنیت د ټینګښت او د دښمن احتمالي خطر د مخنیوي په موخه په مزار شریف ښار کې کور په کور تلاشي پیل کړي. په پام کې ده چې په مزار شریف ښار کې به ټولې ساحې وګوري. برخورد ارگانهای کشفی و امنیتی که در این عملیات شرکت داره بسیار صمیمانه هستند و در این عملیات علمای کرام و موسیقیدان شهروندان از شهرم شرکت داره و انشالله کوشش و تلاش میکنه که عملیات به یک طور شرعی و قانونی انجام شود. نوموړي وویل په دې پروسه کې ښځینه پولیسي او د سیمې کلانتران هم ګډون لري. ما به شهروندان خود اطمینان میتیم که ارگانهای امنیتی ما و ارگانهای کشفی ما متحد هستند که برای شهروندان خود امنیت بیاره و امنیت سرتاسری بیارن که مشکلاتشان حل شود و انشالله ارگانهای امنیتی و کشفی ما متحد هستند. په بلخ کې د اسلامي امارت مسؤلان وایي په مزار شریف کې به د کورونو کتل یوه اونۍ وخت ونیسي. په شمال کې د الفتح قلیردو قمندانۍ درېیمې لواء مسؤلان وایي چې ټولو امکاناتو په درلودلو سره هڅه کوي چې خپل مسؤلیت په ښه توګه مخته یوسي ترڅو خلک د بشپړ امنیت په فضا کې ژوند تیر کړي. په شمال کې د الفتح قلیردو د درېیمې لواء قمندان عبدالکریم نافذ وایي د افغانستان په شمال کې د اسلامي امارت په واکمنۍ سره په بېلابېلو برخو کې په ځانګړي ډول د امنیتي ننګونو د هواري په برخه کې ښې لاسته راوړنې لري. دیگر جای خود لله الحمد مشکل نیست. با ولایت خود طرفای زاری و امرخ و کویلبرس اونجا کندکای ما هسته. یگان و خودی ما میریم. رئیس ارکان لوای 32 میره اگر ضرورت پیدا شده. خود لله الحمد خاص مشکل نیست. در امو دو سه جای د عملیات مجاهدین ما موجود داره لله الحمد و کدام وقت ضرورت شده و میره. ښاغلی نافذ همداشان وایي د اسلامي امارت ځواکونه تل د خلکو په خدمت کې دي او همدارنګه د هیوادوالو د امنیت خوندیتوب لپاره شپه او ورځ هڅې کوي او هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي ترڅو امنیتي وضعیت له خنډ سره مخامخ کړي. خو لله الحمد په ټول شمالي ولایتو کې داسې علني د دښمن دغه وجود نه لري. خو بیا هم که احیانا ضرورت پیدا سي انشاءالله موږ د خپلو امراو تر امر لاندې د دوی په هدایت باندې حرکت ته آماده یو په هر لحظه او هر وخت کې. لله الحمد خاص مشکل نشته. د یادونې وړ ده چې په شمال کې د الفتح قلیردو درېیمه لواء په بلخ، سرپل او بغلان ولایتونو کې د دیني او انساني ارزښتونو د ساتنې او د خلکو د امنیت ټینګښت په موخه پوځي کنډکونه رامنځته کړي دي. د بلخ ولایت د چاربولک ولسوالۍ مسؤلان وایي په تیر یو کال کې توانېدلي چې په بېلابېلو برخو کې څه باندې 2 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي. د چاربولک ولسوال د خپلو فعالیتونو او لاسته راوړنو په اړه توضیحات وړاندې کړل. زیاته کړه چې د اسلامي امارت واکمنېدو وروسته توانېدلي په دې ولسوالۍ کې د خلکو ستونزې هواري او دوی ته غوره خدمات وړاندې کړي. زموږ د زیارت مسؤلین هغه ټول موظف دي د دې دپاره چې د هغو د عشر زکات څه رقم چې د امارت لایحه ده په هغه مطابق شی ټولوي او دغه رقم چې یو فصل د غنمو عشر شی ځینې واخیستی. نوموړي وویل د ورسپارل شوي لارښوونې پر بنسټ په تیر یو کال کې د صفایي جواز لیکونو او کرایو له درکه کابو 2 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي. د مالیاتي عواید چې د زموږ د چاربولک ولسوالۍ هغه 1 میلیون و 9 لکه و 2,000 روپۍ اوس موږ مستوفیت ته تحویل کړي دي چې مدیر د عوایدو زموږ راټولې کړي وي او لکه څنګه چې سنجش موږ ورته کړی و تخمین ورته نیولی و چې دونه شی به کېږي د هغه نه هم اضافه شی سو موږ ډېر کم شی تعداد نظر ورته نیولی. چاربولک په تیر کې د جګړو له امله له ډېرو څه محرومه وه او په دې ولسوالۍ کې د رغونې چارې ډېرې کمې ترسره شوي. درنو لیدونکو دا و د دې ساعت خبرونه. تر بیا مو الله مل ښه وخت.